د اسلامي امارت د بیان مرستیال د ټولیز امنیت سازمان د لوی منشي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي له افغان خاورې هیڅ بل هیواد ته څه ګواښ نه پیښیږي. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي امارت د امنیت ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی او په وینا یې ګاونډي هیوادونه باید له دې اړخه څه اندېښنه ونه لري. د ټولیز امنیت سازمان سرمنشي تر دې مخکې ویلي چې دغه سازمان له افغان خاورې د احتمالي ګواښونو ستونزو پر جوړېدو خپلې څارنې ته دوام ورکوي. پر همدې موضوع بحث لرو. د بحث لپاره موږ سره په درېیم استودیو کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی رومان شیرزاد او دغه راز تر څو راتلونکو شیبو به د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی عزیز مارش د سکایپ پر کرښه میلمانه اوسي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. مارش صاحب تاسې هم ستړي مه شئ. کله تاسې دا وپوښتو چې ولې سره له دې چې دغه هیوادونو ته ډاډ ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره به د هېڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، دغه ویره ولې له منځه نه ځي؟ علتونه یې تاسې څه وینئ؟ مننه. زم تاسو تخنیکي همکارانو ته ګران مېلمه ته لیدونکو کارونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. بخښنه غواړم که دا سوال بیا تکرار کړئ ځکه تاسو تخنیکي همکار همزمان خبرې ما سره کولې. بله مارش صاحب، هدف دا دی چې ولې د سیمې هیوادونو دغه ویره له منځه نه ځي په داسې حال کې چې اسلامي امارت د دې ډاډ ورکوي چې افغانستان له لوري به هېڅ هیواد ته ګواښ پېښ نه شي؟ ګورئ، دوه خبرې دلته باید سړی واضح ووایي. یو دغه خپله دغه نړیوال یا ګاونډي یا د سیمې هیوادونه لومړی پړاو کې به دغه توریزم تعریف کړي چې هدف د دوی د توریزم نه څه شی ده. ځکه دوی باید په افغانان پوه سي چې توریزم تنها دا ده چې بل هیواد وګړي ته یو عادي خبره کول یا مثلا دا د سوداګرۍ کول یا په دا حمله کول ده، او که افغان باندې هم حمله کولو د افغانستان په خاوره باندې هم حمله کولو یا مثلا یو خطر ورته ایجادول دا هم توریزم ده. مثلا موږ ګورو په غزه او فلسطین د چوي کې ډېر بې ګناه خلک وژل کېږي، حملې پې کېږي، یا په نورو درېیمه نړۍ هېوادونو یا مسلمانانو هېوادونو. دلته په نړیوال یا بشري حقونه یا ملل متحد ملګرو ملتونو سازمان دوی د توریزم غږ نه کوي. دې ته حقوق بشر لا وایي، حق ورکول کېږي. اما برعکس بیا بعض مسایل د توریزم دا یو مسله. دویمه مسله، 3 کاله تقریبا ډېر 3 کاله د امارت اسلامي کې چې افغانستان ته راغلی ده. صحیح ده چې موږ ته ګیرې لرو، شکایت لرو، نیوکې لرو یا اصلاحات ترې غواړو، بعضې کورني مسایل چې موږ لرو. اما روزه پورې کوم غیر له یو قضیې نه چې هغه پردۍ قضیه وه، نور روزه پورې کوم بهرنی په افغانستان کې نه ده وژل شوی. دویم یو کوم افغان د افغانستان له خاورې نه بهر نه ده نیول شوی چې کوم تروریستي عمل ترسره کړی. یعنې د دوی تړون پر بنیاد باندې چې لاسلیک شوی دی چې افغانستان خاوره به د چا په وړاندې نه استعمال اوس نه ده استعمال شوی، او نه کوم سند کوم اسناد څوک لري یا نه کوم تروریستي عمل شوی ده، نه یو هېواد راغلی بل هېواد سره کوم معامله کوي. اما په مکرره توګه باندې دا یو خبره یادېږي چې په افغانستان له خطر ده، د افغانستان باید امنیت تامین شي. دا یو مشکل دوی هم لري، هغه ته باید موږ حق ورکړو. ځکه دلته 50 کاله تقریبا شاوخوا جګړه وه په افغانستان کې او مختلف حکومتونه راغله، مختلفې ډلې دلته راغلې، له دنیا نه مختلفې ډلې دلته راولېږل شولې. نو بنان د سیمې هېوادونه چې ضرورت افغانستان ته لري د ترانزیت مثلا د اقتصادي یا د هوایي تجارتي، د دې له وجې نه دوی خپل غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی امنیت تضمین شي. اما باید چې امنیت کې کومه ستونزه نه لري، خو بیا هم خطر له دې لري ځکه ما عرض وکړه چې له تروریزم یا د مافیایي ډلې لویې ډلې هېوادونه جوړوي، بیا بل چېرته د خپلو اهدافو لپاره لیکي. خو تاسو ګورئ مثلا ټي ټي پي یوه ډله ده، ټي ټي پي په خپله ساده منځ نه ده راغلی، ده تر شا ISI ولاړ ده، پوځیان د خپله پاکستان له هغه نه پورته په غربي نړۍ پسې ولاړه ده. یو تورستي ډلې یا د مافیایي ډلې یا د مسلح ډلې د ده ته اکمالول، لوجستیک ورکول، سلاح ورکول، مهمات ورکول، مدرن معاش ورکول، البسه ورکول، راټولول، ترانسپورت له یو ځایه بل ته انتقالول، دا ته د مملکتو کار نه ده. دا د لویو مافیاو کړۍ د تر شا ولاړ دي. مثلا القاعده له سعودي نه پیل کېږي تر سودان پورې دي، تر مصر پورې او کرا بیا نړیوال کېږي، بیا راځي افغانستان ته.
دا چاره وسل څنګه و باوجود اسامه بن لادن اوله دوره طالبانو کې نه ورغله دا استاد رباني راوستی و د سودان اوسته په 14 سره د وزیر اکبر خان په کور ورکړی و لکه جنرال حمید ګل سره راوستله مشاور کړی و او بله هغه تینه خرابه سوې وه چې دا بعضې مختلفې ډلې ته راغلې خو په هر صورت باندې د اوله دوره طالبانو تېروتنه هم همدا وه چې له هغه نه داسې یو سیاست وکړه چې افغانستان ته یې مشکلات جوړ کړل سیاست یې باید په بل ډول کړی وای چې نه مېلمه له لاسه تللی وای نه نړیوالو سره باید یو لاره جوړه شوې وه په هر صورت باندې بل بحث دا تی تی پی مسراتک په افغان پاره د دیران په کرښه باندې نصب کړی ادعا کوي چې شپږ لکه پوځ دارن پاکستان سپایان په دواړو سرحدو باندې ولاړ دي دې خواته طالب ولاړ دی خواته پوځ د پاکستان دا څنګه تیرو کې ول راځي وزي آیا دا رښتیا راځي افغانستان ته آیا دلته کره شواهد موجود دي که داسې بعضې موخې اوس سرګي راولوف وزیر د بهرنیو چارو وزیر د روسیې په زغرنده وایي غر غواړي چې د امریکا نوم به چې افغانستان بې ثباته کړي د غلط طریقه راځي مرکزي اسیا بې ثباته کړي آیا ته کوم ثبوت لرې په دې اړه باندې ووایه چې موږ په تدابیرونو سره د په ما څه وکړو په دې کار که ته خپله کوم هدف لرې چشنایانو نوزت ازبکو تاجکستان دا رالېږي خو په سرحدونو کې لیدل کېږي اوس هم خلک وایي چې په شمال په سرحدو ته زرهاو کورنۍ دي و مختلفې ډلې تفریح ګرځي آیا دا رښتیا ده نه ده دا څه رقم ده نو په ټوله کې خبره اوس بیرته راځي دا ټولېږي د امارت اسلامي مسئولینو ته مارش صاحب خبره مو در همدې دمه څخه وروسته راګرځو بسته مارش صاحب مهرباني ستاسې د خبرو دوام ته راګرځو مو اوس راځو خبره دې ده چې د امارت اسلامي رسالت وظیفه چې دوی بیرته د چارواکو په حیث باندې دوی ته راګرځي د دې لپاره چې د افغانستان له نوم او هویت او اعتبار نه باید دفاع وشي د یو خپلواک هېواد په توګه او پرې نه دي داسې کسان برنهاقه تور نه خپله مثلا ملاتړ کوونکي توریزم وي یا توریزم یې خپور کړی جوړ کړی یا یې مای کړی یا لوی هېوادو رالېږلی دوی ته بیا دوی ادعا کوي دې لپاره چې خپله سپیناوی وکړي په افغانستان باندې دا خبره کوي یا مثلا ترکتبار هېوادونه په خپلو مجلسو کې یادونه کوي چې مثلا افغانستان سره به د همکاري دا وکړو خو د توریزم د امنیت لپاره یا کمربندونه جوړ کړو یا مثلا نور مسایل په ایران کې هم داسې ګونګوسې کله کله کېږي چین هم دا خبره کوي پاکستان خو په مقرراتو باندې وایي چې تورستان په افغانستان کې دا لکه نه سند وړاندې کوي نه هغه نو امارت اسلامي ته لومړی پړاو کې دا پکار ده چې هر هېواد نو د افغانستان په هکله باندې د توریزم خبر کوي مستند د دوی راکش کړي ورته وایي چې موږ ته اسناد او شواهد راولېږه چې موږ هغه ځای وګورو او ته د خپل پلاوی هم راولېږه د دوی پلاوی د راسه لار د سیمې ته په کومه سیمه چې دوی دا خبره کړې ده او شک او تردید یې کړې ده هلته دې ورسي ورته ودرېږي او نړیوالو ته دې وښیي چې دا دروغ وایي او دلته توریزم نشته که چیرې توریزم وي بیا د په مهارولو کې امارت اسلامي فورا اقدام دا یو مسله دوه مسله هر یو کواړي چې په پوله باندې مثلا دیوالونه جوړوي که ازغن تارونه جوړوي او که کمربندونه جوړوي دا دوی خپل حق د جوړ دي مثلا په شرط دې چې د افغانستان سره تفاهم په دې باندې وشي چې د افغانستان په خاوره کې دننه کوم تاسیسات جوړ نه کړي نو په بنیاد باندې دوی کولی شي خپل کمربندونه هر څه جوړ کړي تر هغه چې ډاډ ترلاسه شي بارابر دې که بیا د توریزم خبره کوي یا مثلا غږ پورته کېږي معنا یې دې ده چې دوی کوم نور اهداف لري نور مقاصد لري او یا دا ده چې دوی هم د زبرځواک هېوادو سره همغږي دي چې هغوی د سیاست له مخې نه سیاست کې چې یو کار کېږي مخکې له مخکې هغه ته بستر هوارول کېږي عیني و ذهني شرایطو ته جوړوي یو ذهنیتونه اماده کوي ورته لاره ورته وانده کوي د هغه مصارف او وخت او زمان او تلفات سنجول کېږي نو حتما فکر کېږي چې دوی غواړي چې توریزم ته راولي یا غرب یا شرق یعنې په راس کې امریکا په راس کې روسیه دوی کوم برنامه لري ځکه دا غږ پورته کوي او ناحقه سند نه وړاندې کوم ونه اوس خو تقریبا طالبان په ټول افغانستان کې حاکمان دي یو لاس ده
خلک ګرځي را ګرځي، نو ولې عام وګړي نه ګوري چې په کوم غره کې، په کومه بانډه کې، په کومه دره کې، په کومه سیمه کې. بله مارش صاحب تاسو ته د بحث لپاره بیرته راګرځو. مننه کور مو ودان. مارش صاحب ستاسو په اند دغه سیمه ییزه همغږي څومره مهمه ده د امنیت په برخه کې؟ تر کومه حده پورې له افغانستان سره سیمه ییزه همغږي ترسره شوې ده او دغه هیوادونو لکه مخکې ستاسو د امنیتي کمربند یادونه وکړله، دا به څومره یو مهمه چاره اوسي؟ یوازې به همدا حل لاره اوسي؟ په دې چارې سره به دغه ستونزې حل شي، دغه اندېښنې به رفع شي او که نه؟ ګورې تنها دغه دیوال جوړول یا مثلا ازغال تار نصبول یا کمربندونه جوړول صحیح ده، تر ډېره بریده پورې به مخنیوی وکړي. ګرچې د دوران په کرښه باندې ازغال تار موږ غندو، دا یو جفا وه چې د جمهوریت په وخت کې اجازه ورکړه شوه دا نصب کړه، که دا پوره تر اوسه پورې په رسمیت نه ده پېژندل شوې او نه یې پېژني، هېڅ افغان نه پېژني. زموږ اصلي سرحد دا ټکه پورې ده، د مارګلې غرو کې ده او دا خلک دا خاوره د خپله خاوره ده. دا د یو انګریز راغی هنري مارټین ډیورن په د 1809 کال کې په 12 نومبر یو اعلان کړی، زموږ امیر په هغه وخت کې عبدالرحمن خان هم لاسلیک نه ده کړی، کوم سند شته نه په بریتانیا کې ما پیدا کړه، زه په هند کې وم، په هند کې مې هم لټولی ده، پاکستان کې هم ډیپلومات وم، ما ولټاو پیدا هم نه کړی. په هر صورت دا تر ډېره بریده پورې ګټه لري مثلا مشخص کېږي، اما بیا هم که توریزم وغواړي تګ و راتګ وکړي، څوک انتقال کې راغلي ما ولې توریزم تر شا ستر لوی بانډونه دي هغوی وړه راوړی شي. اما په ټوله کې څنګه تاسو ویلې دا د سیمې همغږۍ او د سیمې ناسته، د سیمې یووالی د هېوادونو د ګاونډیانو سره دا ډېر لوی اغېز لري. زه له د ګاونډیانو د سیمې هېوادونه دا یو هیله کوم د دې په ځای چې تور نه ولګوي، تور موږ هم لګوی شو، دا کومه فایده نه کوي، نه کومه ګټه کوي، نه ایران ته نه بل هېوادو ته چې دا خبره کوي، نه د شمال او نه د سیمې هېوادو ته. بهتره دا ده چې هره غونډه کوي د طالب یا د امارت اسلامي چارواکی هم دې غونډه ته وغواړي، په غیاب د کومه فایده نه کوي. دا یې وغوښتل چې د خپلې موضوعګیره دفاع وکړي، خپل وړاندیز او پیشنهاد ولري، که چیرې کومه پرېکړه کېږي د پخلی وکړي چې مسؤلیت ومني او هغه پرېکړه حقوقي اعتبار پیدا کړي، او که چیرې په غیاب کې غونډه کېږي، په غیاب کې پرېکړه کېږي، بیا فرمایش راوړل کېږي، دې ته کوم الزامیت او کوم ضرورت یا مجبوریت چې افغانستان چارواکي نه لري چې پردۍ پرېکړه چې خپله پرېکړه نه وي هغه بیا پلي کړي او ومني، بیا دوی بیا ګیلې وکړي چې دا ولې نه پلي کېږي. ته پلاوی وغواړه، یو کس وغواړه، مسؤل کس به درته راسي کېبني، صلاحیتنامه به اعتبارنامه به له چارواکو نه واخلي، ولو کار څوک لازم وي امارت درته تاسو ته لیک کړي ټیټ که لوړ پوړی، تاسو دغه څه په حضور کې پرېکړه وکړئ، دا مسؤلیت لري. افغانستان امارت تاسو مجبور ده چې جواب درکړي. زه کال ته به لاسلیک کړی په خاصه تر په واتسلیک کې یا خطرنامه کې په وروستۍ کې ټول خپل لاسلیک هلته کوي، دا په خپله حقوقي سند ده. دوی کینی خبرې کوي، بالاخره پړه په افغانستان باندې راګرځوي، تدابیر هم نه نیسي. یا مثلا وایي مخدرات توکي، کله وایي مخدرات توکي صفر ته ورسېدل، کله وایي زیات شوي دي، کله وایي برکولو کې اقدام وکړئ. راځئ بسم الله تاسو دا خبره کوئ، ځان حق ورکوئ، کومه مرسته هم کړې ده، خو راځئ مرسته وکړئ، ماشین راوړئ، پیسې راوړئ، یو څه سیستم راوړئ، په همغږۍ سره دا هغه له منځه یوسئ. بیا که چیرې تاسو مرسته کړي، دلته همکاري کړي، حضور هم درلودلی، په هغه صورت کې که بیا وروسته ګیله کوئ تاسو حق ده، مګر وروسته تاسو حق نه دی، تاسو څه کړي؟ یا مثلا توریزم پاک امن دی، آیا تاسو واقعا دلته راغلی کوم رادار هم دلته موږ ته نصب کړی ده، یا مثلا کوم بل ضرورت چې د توریزم د مهمه دفاع لري تاسو دا کار کړی ده، یا راغلي یې تاسو په خپله سروې هم کړی ده له امارت سره، کوم ثبوت هم وړاندې کړی ده، کوم مستند څوک هم ګیر کړی ده ستاسو دا افغان ده، خو چې داسې ګیر کېږي یا چشنایه ده یا ایرانی ده، په ترام باندې حملې چې کېږي یا د راویستلې چې ایرانی ده او نور پاکستانی ده، د خپله د غور کسان چې ګوري افغان دا زموږ ګاونډ یادو مربوط او نور خو نور دنیا کې خو ستاسو ده په افریقا او د جوی کې ما تر اوسه پورې د افغان قانون په توګه خبره کوم چې په بهر کوم جنگ چا کړی شخصي مننه دا خبره ده مرم دا کار پورته کېږي. و بیا هم وایم چې همکاري او همغږي د سیمې تعهدونه ژمنې د حقوقو برابرولو خصوصي له مخې نه چې دوه هېوادو په منځ کې تړل کېږي، نه تر حقوقو برابرولو منځ نړیوال موازین دي،
دلته د مراجعو اوسي بیا په نړیواله کچه کنوانسیون موجود دي د کډوالو کنوانسیون موجود دی 1950 کال دغه پروتوکول 1950 کال همداسې جرایم کنوانسیون مارش صاحب بیرته تاسو ته راګرځو بله د پوښتنې لپاره بیرته تاسو ته راګرځو مارش صاحب د وروستۍ حل لارې په توګه ستاسې په اند شهزاد صاحب خبرې مو واورېدلې حل لاره به همدا وي چې متقابل عمل ترسره شي که نه ستاسې لاندې حل لارې بل څه ده بالکل د شهزاد صاحب خبره تایید وړ ده خبره په دې کې ده چې دغه نړیوال یا د سیمې هېوادونه هم یو جفا کوي دوی کوم هدف په دې مجبوره هم دي ځکه دوی تړلي دي له شرق و غرب علاقو سره لکه څنګه چې نن سبا 22 عربي هېوادونه ګورئ د خپله د مسلمانانو په وزنو کې غږ نشي کولی ځکه دوی تقریبا ټول اوس تړل سوي دي په نورو هېوادو باندې دا منظور مې دا دی یعنې که چېرې روسیه یا امریکا د امارت د پرسنت تضادونو باندې اقدام وکړي دوی بیا مخکې مخکې چغې ویلي وو ډیپلوماتیک روابطو اصولو پرسنت تضادونو ته اقدام کوي په لومړي پړاو کې دوی راسي مغرب اسلامي د پرسنتي پیژني چې د یو رسمیت په توګه باندې بیا دوی ګیلې و شکوې و ناستې هر څه مشروعیت پیدا کړي او په ضمن کې له بلې خوا نه امارت اسلامي نه موږ دا خپله هیله ده چې په دننه کور دننه هغه غوښتنې چې ملت پامه کوي چې تا ملت ته په دوی تکیه باید وکړي د دوی غوښتنې په بنیاد باندې یو څه اصلاحات باید راوستل شي په لومړي پړاو کې دا خپله پوښتنه ده یا حیرانوونکې پوښتنه ده موقته اداره ولې تر څه وخته موقته آیا ته مسؤلیت نه اخلي مسؤلیت پذیره نه یې په دې خاوره کې یا که منتظره بله اداره راځي یا د نجونو ښوونځي تعلیم پیلول دا د دوی مسلم حق ده ته کومه هغه که لرې توجیه که لرې شرعي یا نور خراسې مفتي کښېنه چې خلکو ته ووایي قناعت ورکړي د پیلول د ښځو کار اشتغال او یا مثلا نور مسایل چې لکه اساسي قانون دا جوړول دې مورد کې کوم اقدام مبادرات وکړي چې نړیوالو پلوین لري سي او د افغانان هم دا هیله ده او د ټولو سیمې هېوادونه دا هیله کې کوو چې هم خپلې ډیپلوماتیک اړیکې هم په رسمیت پېژندل دي او هېواد په توګه چې اوس هم امن ده هم امنیت ده هم د دوی ګټه ده دوی ضرورت هم دوی سره مخکې ما ویلي وو را دې سي او تعامل ته کېدي بالغه نه بیا ټول مشکلات په تفاهم په خبرو سره کې په دې ادعاو باندې غیر چې دوی ځان شرمول بل کار نه کوي چې دلته توریزم دلته پلان اصلي که توریزم توازی یا توریزم تعریف کوي اصلي مرکز تاسو چې اقدام پکې وسی مهرباني کور مو ودان ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی روبان شیرزاد او دغه راز د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی عزیز مارچ